افسوسناک خبر د شپږو کالو له یو ماشوم سره یو ځناور په زوره غلط کار کړی دی. د غلط کار کولو نه وروسته دغه ماشوم وژلی دی او بیا وروسته یې مړی پټو ته غوځار کړی دی. دوستانو که غواړئ چې د دې افسوسناک خبر په اړه پوره پوه شئ، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره وګورئ چې په پوره واقعه پوه شئ. د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي، له تاسو ټولو نه هیله او خواست دی چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو یو ډیر افسوسناک او د غم خبر مخته راغلی دی چې ویل کېږي یو ځناور د ګل په شان یو وړوکی د شپږو کالو ماشوم سره غلط کار کړی دی او له همدغه غلط کار کولو نه وروسته یې همدغه د ګل په شان ماشوم وژلی دی او بیا وروسته مړی په پټو کې ګزار کړی دی. دوستانو دغه د ګل په شان ماشوم هلک نوم اشفاق دی او د ده مړی په پټو کې موندل شوی دی. کله چې دغه ماشوم میډیکل ریپورټ راغی نو په میډیکل ریپورټ کې ښکاري چې له دغه ماشوم سره چا بدکاري کړې ده او بیا وروسته یې وژلی دی. دوستانو سړی څه ووایي؟ روزانه داسې افسوسناک او خواشینونکي خبرونه سړی مایوسه کړي او فکر وکړي چې دا زموږ معاشره کوم طرف ته روانه ده. آیا د هوس حد تر دې حده را رسېدلی چې یو څوک دې راپاسې او د ګل په شان د شپږو کالو ماشوم سره دې دغه غلط کار وکړي او بیا وروسته دې داسې په بېدردي قتل کړي او مړی دې هم پټو ته واچوي؟ له هغو ټولو مور او پلار څخه مو همدا خواست دی چې خپلو بچو باندې ډیر زیات خیال ساتئ او همیشه یې د خپل نظر او نظارت لاندې ساتئ، ځکه چې زموږ او ستاسو دغه اسلامي معاشره اوس محفوظه نه ده او په دغه تش په نوم اسلامي معاشره کې داسې ډیر شیطانان او درنده پیدا کیږي چې خدای مکړه تاسو یې هم ښکار نشئ او بیا وروسته افسوس کوئ او څه به په لاس نه درځي. نو ښه خبر دا ده چې له مخکې نه خپل اولادونه د خپل نظر لاندې ساتئ تر څو خدای مکړه د داسې وحشي او بېغیرته خلکو ښکار نشئ. دوستانو دا و د دې مهال یو افسوسناک او خواشینونکی خبر چې له تاسو سره مو شریک کړ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.